مسلماني خوای کلمه را سره وای لا اله الا الله. دا خو ته زه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي یوه خبره دغه ځکه پوینټ یوه خبره کوم یوه خبره کاری سه محترم یوه خبره کوم دغه ځکه من چیز دی کنه ایتوسو دا اس خوستر ایتوسو مولا علي عليه السلام سو ویلي بغض ساتو ویلي کې نه ساتو څوک چې بغض ور سره ساتي هغه مسلمان نه ده. خو چې مو علي ولي ولایا دین باندې توسو فتوا جاری کوي چې دا کافر دی علي ولي باندې مو کافر جوړیږي ور دي علي ولي الله بلا درو ګرځي تاوس دی ویل چې علي رضی الله عنه عالم الغيب د ودی ویل کې دیونه ویل په غیب او خبر د ودی ویل کې دیونه ویل په غیب او خبر د خو چې ته مو ویل من خبره ور مو مسلمان صبر خو وکړه علي رضی الله عالم الغيب ده کنه ده خاده الله په قرآن کې وایي چې په غیب باندې یوازې زه خبر یم بس لا يعلمها الا هو. الله وایي په غیب یوازې زه خبر یم بل څوک نه ده خبر. ته اوس وایي چې علي په عالم الغیب ده نو ته خو قرآن نه منې. نه ولې نه منم بیا قرآن چې حدیث جوړیږي کتابونه دومره کتابونه جوړ شي چې بغا څوک وایي ګوره ما قرآن نه خبر به په قرآن کې الله په قرآن کافر ثبوت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وآله. قرآن وایي الله جل وعلا وایي چې په زمکه او په اسمانو کې هیڅ څوک په غیبونو دي خبر. یوازې الله وایي زه په علم الغیب او خبر یم او تو وایي امام علي خبر ده. ٹھیک شو څوک وایي چې امام علي په غیب او خبر ده؟ راځه په خیر. ها ٹھیک شو اوس زه درته وایم که نه زه درته ایمو دا خبره ده اول ما مسلمان شاونی کافر فتوا لګیدلی دی کنه هغه نه بعد به ته امام علي به ته ابن الغیب نه بیا ثبوت کوي چې دا مدات ویر کوي یا نه ویر کوي دا څه طریقه کوي اول ما مسلمان مو څه طریقې سره مسلمان کوي مسلمان په دې طریقې سره چې امام علي رضی الله عنه په حق سره ومني ته محمد رسول الله په حق سره ومني ته قرآن په حق سره ومني تاسو اوس قرآن نه منئ اسی دروغ وایي چې موږ امام علي منو قرآن تا منلی ده؟ نه یو منټ قرآن مې ولې نه دی منلی قرآن کې کوم خبره ده چې مونږ نه دی منلی درته وایي چې هېڅوک علم الغیب نه لري او ته وایي چې علي رضی الله عالم الغیب ده خو چې یو منټ خو دغه ځای کې ما مسلمان کوم هغه قرآن چې تی نه منې ته مو باندې فتوا لګایي چې دا مو باندې فتوا لګایي چې شیعه کافر ده ما نه ده لګولې دي تا ملا لګولې دي الله بنده دي ما وایي دا یو کاري دا سنه مې دی دا یو راغلی چې دینه مخکې چې دا خطا شوي دي دا کافر دي دی دا کفر ته بس کوو صبر دایما دا کمره غټه کړي مسلمانانو که ته اوس لږ انصاف لري یقینا امام علي علیه السلام منې د امام علي په خبره باندې باور او عقیده لري اوس به ته خپل کتاب امام علي را سره منې په حق باندې راځه او کتاب نه چې څوک چې ابو احمد سره چې ته ناس وي ته ولې بیا ولې دروغ وایي اوس خبرې ته مونږ ته وباسي ما چاله کېږه دلته استاد وزیر مسلمانوم تا ویل مسلمان مې که زه دې اوس مسلمانوم او دا خبره بیا مه کوئ چې ما درته ویلي ستاسې کافران یاستئ تاسې کتابونو تاسو ته کافران ویلي دي د تا ملایانو تاسې ته کافر ویلي ما نه دي درته ویلي دا کمره لغټه که وکسه تا وویل چې امامان عالم الغیب دی ودي ویل که دی ونه ویل کمره خلاص کړه زر کوه مایک خلاص کړه زر کوه چې اوس دې زر پته درته ولګوم زر کوه زر دې مایک خلاص یو منټ کاري صاحب دا کتاب یو در سره نه منه ته ویلې ابو احمد سره کتاب نه منلو ته ویلې ځانې خپل کتاب روباسلی یو صبر وکړه دا د تا کتاب ده د الله بنده د ما کتاب نه ده د تا او د عقیدې کتاب دی د کمزورۍ کتاب دیم نه ده د عقیدې دا کتاب ده کتابه ته خو چې ته مناظرې ته ناست ته اوس ما سره مناظره نه کوې که نه چې کتابه کې ته ابو احمد ته وایې ما مسلمان که ماته دې ولې کافر ویلي ما نه دي درته ویلي دغه ملا دې درته ویلي دا کتاب یې لیکلی ده ته خو کولم یایې چې شیعه کافر دي ته کولم یایې که نه ته خپله دروغ وایې دغه دا اوس چې ته کومه عقیده لرې دا کتاب ووایې دا نوم دې زده ده که دې نه ده زه دا ووایې دا ابو احمد سره ته ولې نه کېناستې
نو هغه ته تاسو دا ویل دا نه واره ته دلته څه شي کې اوس ناسې له ما سره سي نه زه خو دلیل ټوله منې، دې نه راوخته دلیل مو اورې، مسلمان که نه کنه دې تو اوس مو کفر قرآن خبره منې. مو اوس ورسه. کتاب نه ما مسلمان که مو قرآن مسلمان که دی کتاب ته ما ته مو قرآن مسلمان که راځه دا عقاید دا قرآن نه دی یار دا قرآن نه دی دا عقاید الامامیه ده. زه درته وایم چې زه دې اوس مسلمانوم عقاید الامامیه دا دې تا ته خپلې ولې خبرې نه لوړلې خپلې خبرې نه ما ته قرآن راوښه که نه قرآن مو مسلمان که ویلې بل کتاب ته لوړې قرآن مو الله مسلمان وایي لا په غیب باندې هیڅوک علم نه لري، د خدای خبره منې او که ته وایې چې امام علي په غیب باندې علم درلودل کومه خبره منې د الله خبره منې؟ د قرآن کې خود هم نه دي لیکلي چې شیعه کافر دي ته چا باندې د کفر فتوا ولګوله دا ته منې سره ولی الله جل وعلا وی قل هو الله احد خلق او تويس الله په ذات او په صفاتو کې یو ده که څوک الله بشک الحمد مو ولید چې دوا دي مو ولید چې دوا دي ریزو یې کنه یې سی غوګ نه نیسي وای الله جل وعلا وی ان الله لا يغفر ان يشرك به الله وی زه هغه چاته بخنه نه کوم چې له ما سره شریک جوړ کړي. تا اوس امام علي علیه السلام له خدای سره شریک جوړ کړل ولې دی الله جل وعلا سره امام علي شریک نه مې دا شریک کړي ولې دا ما شریک نه دی جوړ کړي کوئی چا کوي سه اسی خو دا خبره کی خبر یم یواځې زه خبر یم بل څوک نه ده خبر او تو وایې چې امام علي په غیب خبر ده کوي سه دا خو 1,24,000 پیغمبران دي دا مو بیا ویلې په اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړی دی دا به بیا څه کېږي د دې نه مخکې ښه پیغمبرانو کړه لا اله دی جاهل مرکبه په نبیانو ایمان راوړل بیل خبر دي د الله صفت انبیا ورته ورکول بیل خبره ده موږ نبیانو ته موږ رسول الله ته د الله صفات نه دي ورکړي د الله صفات انبیا ورته نه ورکوو صحابه خو لري خبره ده تا اوس امام علي ته عالم الغیب ویلی دی د خدای صفت دي ورکړی ده ولې دي ورکړی ده خو نه دا خو چې ته ویلې چې دا خو ته وایې چې د دینه مدد غواړي هغه نه مدد غواړي دا خو ته اوس د ټولو ته مخامخ دا خبره وباسي که داسې په دلیلو چې په د خبرې باندې چې کتابو باندې چې ابو عماد نه ته ولې ورته ښې ورسه ابو عماد دی راوله د ابو عماد بچی هغه تښتېدلی دی ما دغه بل اکاونټ ته ویډیو منظوره ده ویډیو شته له ما سره پاته ده نن زه د ما دغه بل اکاونټ ته ونه زه د تیښتې ویډیو یې اوس هم له ما سره پاته ده خو تاسو داسې صفت لري ته مونږ روانې سي دا الله اوس غوږ الله سترګې درکړي ورباندې وینئ نه څه شی غوږونه یې درکړي ورباندې اورئ یې نه خوله یې درکړي حق ورباندې نه قبلوئ ګوره د تاسې زړونه له کفره ډک دي له شرکه ډک دي له ضلالته ډک دي په خدای قسم چې هر څومره قرآن درته راسي تاسې قرآن ته منلو ته تیار نه یاسته تاسې د اهل بیتو منلو ته تیار نه یاست ځکه د تاسې زړونه له کفره ډک دي تاسې زړونه له شرکه ته بغض علي ته کینه د زړه کې مولا دی ته غوږ شه مایک دې بند دا بله کمره غټه کړي د زړه سرونه بله کمره غټه کړي نه قرآن مني نه د خپل کتاب مني نه د خپل امام مني الله اکبر نه قرآن بغض علي ساتي وګسه توره دی وکړه چې دا ډوډۍ بلا در وګرځې ډوډۍ مې د تا دپاره پرېښوده یو ځلې بیا درته وایم تا ویل 12 امامان عالم الغیب دی ودې ویل که دې ونه ویل دا کمره خلاصه تا ویلو چې دا متعا چې شو کتابونه ثبوت کړل زه شیعه کېږو ابو عماد ته 15 کتابونه ثبوت کړل بیا تا ویلې خپلې خبرې نه انکار شول متعا وکاسې به کله د متي باس ویل کله دې متي ولې دروغ د دې نه مخکې وایي تاسو یې چې متي اولاد د تاسو ولې وایي چې متي اولاد ته خو متي نه 15 کتابونه ثبوت کړي دي اته ویلې نه دي منلي ومتعي ته راځو دغه یو خبر یاري وکړم دا میک دی یاري بند کړه نه متحده تسر ابو عماد صبر وکړه دلته وزتا مسلمانانو پوره مسلمانانو دي غم وکړه صبر وکړه وګونی سه 2 منټه نه ابو عماد سره ته مناظره نه دا تا په دریم در لسم امام ابو عماد خو لک صبر وکړه کسي ته امام مسلم غوږ اوس بچالو کېږي لکه جارنیټر داسې بچالو کېږي که خدای کوي اقوال العلماء الاماميه د 12 امامه وو چې څوک 12 امامه دي د امامان علما وایي ان الائمه لا يعلمون علم الغیب امامان علم الغیب نه لري دا د تا 12 امامه وو ملایان دي اول پکې شیخ صدوق ده
دوم پکې شیخ مفید ده دریم پکې رشید الدین المازندرانی دا لوی امامان تیر سوي دي هغه څه وایي وایي الامام لا يعلم الغیب اوس بیا څه وایي دلته وایي که څوک ووایي استاد ته وایي ما ته د کافر ولې ویلي دي دې ملا ته دې غوږ شه د ملا امامان دي درته وایي که څوک ائمه ورته علم الغیب ثابت کړي فهذا كفر بالله دا وایي کافر ده وخروج عن الاسلام عندنا دا وایي له اسلامه وتلی ده دا شیخ صدوق لوی امام ده دي تا شیخ مفید قرآن نه راتللی قرآن خو نه مني البته قرآن نه راغی ته مونې چې ته ولګې قرآن نه مني دا کافر ده ته بلکې ته ما ته مو قرآن نه مسلمان کا قرآن نه مو مسلمان کا د قرآن دې څنګه مسلمان کوم وایي کلمه را سره وایي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الله په ذات کې یو ده علي ولي الله نه کافر شولو نه غوږ ونیسه مسلمان کو اوس غوږ ونیسه نه مسلمانی ای علي ولي الله امام علي رضی الله عنه دا کلمه ویلې ده خو تاسو د بغض علي ویلې جوړای ویلې بغض علي جوړای امام علي امام علي قرآن عمل کول لا اله الا الله محمد رسول الله څنګه امام علي په قرآن عمل کول کې نه کول شهادت کلمه وایا امام علي په قرآن عمل کول کې نه کول امام علي په قرآن عمل کول کې نه کول امام علي علیه السلام په خپل قرآن لیکل دی اعمال ور باندې څنګه نه دی لیکل خپل دی ډیر امام علي ویلي دي ستاسي وایسه اشهد ان علي ولي الله ایا امام حسین دا کلمه ویلي ده امام حسن دا کلمه ویلي ده پیغمبر ویلي ده پیغمبر ایمو په کتابو کې د مو په کتابو کې پیغمبر ویلي ده راځه په ابو امام سره ټیم مخه چې مغه د تاروخ دي دا په نور په داسر ول الله اکبر په خدای قسم ګوره زړونه مو دومره له کفر ډک دي دومره له کفر کبه امام علي منی زوخ په خدای کبه اهل بیت منی زوخ په خدای په خدای قسم که امام علي منی په الله قسم که قرآن منی په خدای قسم که رسول الله منی هغه لوی کوپار یا سل خپل کتابونو مو کفر درته ثابت کړم بیا یې نه را سره منی لا قرآن که مو کفر درته ثابت کړم بیا یې نه منی ل کتابونو خپل امام دی وای دا کوم عقیده سي دي تا دا وای کافر یو له اسلام وتلی هغه نه منی نو څه در سره وک هندوان درته ډوړي دی اخره قاری سره ورته ډوړي دی اخره